نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، دا زمونږه په KBK اسټوډیو کې 2 نمبر نشست دی چې د ذوالحجې د مبارک میاشتې په باره کې ډومبني نشست باندې تاسو ته مونږه د قربانۍ سم مسائل وړاندې ذکر کړیو چې قربانۍ د لپاره څومره شرایط دي او قرباني بچا باندې کیږي او کم سړی به قرباني کوي. نو هاي کې مونږه تفصیلا خبره کړې و مختصرا مونږه دا ویلو چې قربانی په هر مسلمان عاقل بالغ مقیم باندې او صاحب نصاب باندې واجب ده. بیا د هغې دپاره مونږ څه دلایل هم ذکر کړي. تاسو انشاءالله غړون بنې کلیپ تاسو کتی شي په KBK اسټوډیو باندې چې د دې ډایرکټر جناب محترم صدام صاحب هغې دا نشر کړی دی په یوټیوب باندې. تاسو د هغې په چینل باندې دا کتی شئ او د هغې خواهش هم دا و چې دا د ذوالحجې اهم مسائل وغیره عوامو ته وړاندې شي او عوام دغه باندې عمل وکړي او خپل زندگی خیسته کړي. نو الله دې زمونږ او ستاسو دا محنت دا کاوش دا د الله د دنیا او د آخرت د نجات د فلاح او د کامیابی دپاره بهترین نظریه او نتیجه وګرځي او الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټول څومره احکامات دي په هغې باندې پابند قایم او دایم وساتي او د پیغمبر په خپلو سنتو طریقو سره دی الله مونږه ښایسته کړي. نو دا دویم نشست زمونږه د ذوالحجې چې دا کومه میاشت را روانه ده نو د هغې په سلسله کې مونږه مختصرا یو څو احکامات انشاءالله نن بیانو. د ذوالحجې میاشتې الله رب العزت ته ډېره زیاته ګران ده او نبي علیه السلام په خپلو احادیثو مبارکو کې د دې ډېر فضیلت بیان کړی دی او قرآن عظیم شان کې الله رب العزت فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. چې د الله په نسبت باندې د میاشتو شمار هغه 12 دی چې دا د ځمکو د اسمانونو نه مخکې الله رب العزت دا په لوح محفوظ کې محفوظ کړي دي. په دې کې 4 میاشتې دا د عزت والا دي، د حرمت والا دي، د شرافت والا دي او د قدر او منزلت والا دي. په دې کې یو هغه رجب ده، ذوالقعده ده، ذوالحجه ده او محرم. دا 4 میاشتې د حرمت والا دي. دې ته الله رب العزت یو ډېر لوی مقام ورکړی دی. نو دا ذوالقعده او ذوالحجه دا دغه حرمت او عزتمندو میاشتو کې داخلي دي. د ذوالحجې میاشتې نه مخکې څه کارونه کولی او څه د ذوالحجې په میاشت کې څه کارونه دي هغه کولی. د ذوالحجې میاشت کې بعضې کارونه ذوالحجې میاشت کې کول دي او بعضې د ذوالحجې میاشت نه مخکې کول دي. نو د ذوالحجې میاشتې نه چې کوم کارونه مخکې کول دي هغه نوکونه نه دي کټ کول او ویښتان نه دي اغشتل پکار. چې کوم سړی قرباني کوي او صاحب نصاب دی قرباني به واجب ده نو د هغه دپاره دا مستحب او سنت ده چې هغه د نوکان ویښته وغیره نه کټ کوي. چې کله هم د ذوالحجې اعلان وشي یا د ذوالحجې میاشت کاره شي نو د ذوالحجې میاشت کاره کېدو سره به دی بیا خپل نوکان او خپل ویښته وغیره به نه کټ کوي تر څو پورې چې دی قربانۍ څاروی حلال نه کړي په هغه چاړه راکاږي نو بیا د هغې نه وروستو دی د خپل نوکان او ویښتان وغیره هغه خریلی شي.
دی باره کې یو حدیث مبارک ستاسو وړاندې ذکر کوم. عن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت من رأى حلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. سنن النسائی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 211. پدې کې دا حدیث مبارک موجود دی. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چا چې د ذل حج میاشت ولیدله او د اراده وی چې زب قرباني کومه نو د خپل نوکان او اختناخلی تر دې پورې چې د قرباني وکي. او یو بل حدیث مبارک کې هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت ته نو چې کوم کسان قرباني کوي او قرباني به واجب ده نو هغه به د خپل نوکان او ویخته وغیرہ به نه کټ کوي. دویم نمبر عمل نو چې کوم کسان هغه قرباني کوي او قرباني به واجب وي نو هغه نارینه وي او که زنانه وي نو هغه صاحب نصاب او قرباني به واجب ده نو هغه خپل نوکان او ویخته هغه به نه کټ کوي. دا خو د ذل حج د میاشت دراختل نه مخکې د دې خبره عهد کول پکار دي چې د دې نه مخکې د چا ویخته صلیخ ورځو پورې رسیدلی نه وي یا په ذل حج میاشت کې هغه نوکان هغه ویخته چې د کټ کوي نه وي د سم مصروفیت او د نور ضرورتو په بنا باندې دا شی پاتې شوی وي د نوکان او ویخته نه وي کټ کړي او په دې ذل حج میاشت کې هغه صلیخ ورځ برابرېږي نو بیا د پکار دي چې د خپل نوکان و غیره په ذل حج میاشت کې هم کټ کې ځکه دغه حرام دي او کچا د دینه مخ کې کټ کو نو د کوشش وکړي چې تر قربانې پورې د خپل نوکان ویخته کناري نه وي که زنانه وي قرباني به واجب وي نو هغه نه کټ کوي. بعض علما فرمایي کم خلق باندې قرباني نشته او هغه د دې قربانو والا سره مشابهت اختیاري او هغه نوکان نه کټ کوي نو هغه ته هم خدای پاک د دې برکت ثواب ورکوي او اجر به ورته ورکوي. دویم عمل د ورځ شپې ډېر مبارک دي او ډېری اوچت دي نو په دې ورځو شپو کې عبادت الله ته د نور ورځو په مقابله کې ډېر زیات خوښ او ډېر زیات ګران دي. روایتو کې راځي چې د اخیر د رمضان المبارک اخیری عشره ډېر زیات اوچت د داغه ورځ ته نور میاشتو کې سم ورځ دي هغه ورته نه رسی. دغه شان د ذل حج د اړوم باندې لس ورځو ته د نور ورځ عبادتونه وغیرہ نوافل هغه نه رسیږي. نو علماء په دې کې تطبیق پدا شان کړي دي چې د رمضان المبارک د اخیری عشره شپې ډېرې مبارک دي او د ذل حج ورځ ډېرې مبارک دي او چونکه په دې کې خلک روزه نیسي او دغه خاص مقامات ته حاضرین د ورځو کېږي چې په هغه کې مینا ته تک دی عرفات ته تک دی مزدلفه ته تک دی بیا مینا ته او بیا جمرات وغیرہ غوښتل دي نو دغه احکامات دي پکې. نو به هر حال چې کوم خلک هغه طاقت لري روغ جوړ وي او خدای ولا وس طاقت او توفیق ورکړي وي او روزي نسی نو په دې ورځو کې د روزو ډیر زیات فضیلت ته ځکه ما تاسو یو حدیث مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اول کې پیش کړ چې ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام چې په دې ورځو شپو کې الله د کوم عمل خوښ هغه په نور ورځو شپو کې دې ورځو شپو ته نه رسیږي. یعنی ایام العشر دینه مراد وي دا ذل حج د اړومبنه عشره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه کرامو ته پوښتنه کو یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې دې ورځو شپو ته د نور ورځو شپو د عبادت او د ثواب او د اجر دې ته نه رسیږي نو آیا په دې ورځو شپو کې یا مطلب د دین امر کې یو سړی jihad کوي یا یو سړی په jihad کې شریک دی نو هغه د دې ورځو شپو د عمل والا ته نه رسیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې او الجهاد فی سبیل الله بالکل چې اوس مجاهد د دین امر کې بنو ورځو شپو کې هغه jihad کړی وي نو هغه ورځو شپو کې هغه jihad هغه د مجاهد فی سبیل الله عمل هغه د ورځو شپو عبادت د دې ورځو شپو هغه عبادت دومره زیات اوچت دی. خو ها یو قید ور سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولګو او یو استثناء وکا چې الا رجل خرج بنفسه وماله چې یو سړی داسې دی چې هغه د خپل مال سره او د خپل جان سره jihad د باره وته ولم يرجع من ذلك بشيء او بیا واپس د یو شی مرانغه یعنی مطلب نه خپل ذات راغې نه خپل وجود واپس راغې او نه مال راغې. او نن سبا دا کم چې د کافرانو په دې غټو غټو ډلو کې ورننوزي او فدایو کی او کافران مردار کی او کافران ختم کی نو دې خپل مال سره ملاړو او دې خپل جان سره ملاړو نو دغه مجاهد وی ډیر اوچت دی چې د اعلی کلمت الله د پاره د الله د دین د سربلندۍ د پاره
او د امت مسلمه د حفاظت د پاره دا سړی خپل مالم قربان کی دا سړی خپل جانم قربان کی او د مال او جان دواړو نه واپس کور ته سمرا نشي دا مجاهد بیا ډیر زیات اوچت دی دا شهید بیا ډیر زیات اوچت دی نو د عمل بیا ډیر زیات اوچت دی خو دین علاوه کدا سه نور اعمال بیا غره دی ورځ شپو عبادت ته نه رسیږي او دویم نمبر حکم هغه پدې کې د روزې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت بعضو بیبیانو کړي دي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن الجميع قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر دا ابو داود شریف کی روایت ته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعضو ازواج امهات المؤمنین روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا 9 ورځې د ذل حجې او د عاشورې په ورځ باندې روزه او د کسې په هر میاش کې 3 ورځې مونږ ورته ایام بیز ویو د لسما سور لسما په لسما په هر میاش کې به د لسما سور لسما په لسما روزه نیوا د عاشورې په ورځ به روزه نیوا او دغه شان دغه 9 ورځې د ذل حجې دا به روزه نیولا نو د دې د رجوع ثواب ډیر زیات دی او دا فضیلت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې امت د لپاره فرمایلی دی د دې میاشتې فضیلت او په دې کې د روزي نیولو فضیلت په احادیث مبارکو کې ذکر دی الله دې موږ تاسو ټول له توفیق را نصیب کړي چې دا 9 ورځې موږ روزو نیسو بیا چون کې لسم ورځ د اختر ورځ ده نو بیا 15 ورځې چې په هغه کې روزه نیول هغه ناجایز او ممنوع حرام دي هغه د اخترونو ورځې دي او یو د هغه ایام تشریق چې دا کوم ورپسې 3 ورځې د خوراس کاک دي او دغه د میل مستوب دي نو په دغه 3 ورځو کې یعنی د اختر ورځ سره سلور ورځې شوي لسمه ذل حجه یو لسمه دولسمه او دیار لسمه نو دا سلور ورځې شوي او د ورکوټي اختر ورځ دا 15 ورځو کې روزه نیول دا ممنوع حرام دي دینه علاوه چرته د روزي د لپاره بندیز نشته نو دا ډومبنه چې کوم 9 ورځې د ذل حجې دي نو د دې د رجوع کوشش پکار دی چې دا روزي مونږ تاسو نارینه او زنانه چې خدای وس راکړي او روح جوړ وي او هغه د روزي نیوي شي نو پکار دي د رجوع کې د یو بل نه وړاندې والیو کې او کوشش وکړي چې دا روزي نه په نه ونیسي الله دې مونږ تاسو له توفیق را نصیب کړي او کدا سړی 9 ورځې مسلسل نشي نیوي نو د هغې د پاره بیا کوشش پکار دی چې کم سے کم د عرفه ورځ کوم روزه ده چې هغه 9 ذل حجه ده نو هغه روزه خو کم سے کم چې ټول نارینه او زنانه ملګری زمونږ ټول نیسو که خیری او د هغې د پاره اهتمام وکړو دغه حدیث مبارک په مسلم شریف کې هم شته دغه شان ترمذی ابو داود شریف کې هم شته عن ابي قتاده رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده او كما قال صلى الله عليه وسلم دوار جهان سردار صلى الله تعالى عليه وسلم فرمایي د مسلم شریف حدیث مبارک دی چې د عرفه په ورځ باندې روزه چا د عرفه په ورځ روزه ونیوا یا د عرفه د ورځ د روزه ته د الله نه په دې باندې پوره امید ساتم چې الله رب العزت په دې روزي په نیولو په وجه باندې یو کال مخکې او یو کال وروسته د دې سړي ګناهونه معاف کی صغیره ګناهونه یعنی د 2 کالو د صغیره ګناهونه به الله ورته معاف کی صرف د عرفه په ورځ باندې د روزي نیولو دومره فضیلت ته نو الله رب العزت موږ او تاسو ته دغه د ذل حجې چې کوم مبارک اوقات ته او بده کې کوم اعمال دي خدای دې دیم تو فکر نصیب کی او سره د دینه چې څومره د جانه کې دی شي نو ذکر دی کوي سبحان الله دی وای الله اکبر دی وای لا اله الا الله دی وای ذکر اذکار دی کوي پدې کې د نفلي عبادت کوي د تلاوت دی بګ ډیر کوي منځونه دی بګ ډیر کوي چې دا ورځ شپې عمدا سي تیر نشي دی وجنه مون کوشش دا وکړو چې دا یو څو ټوټه پوټه کمزوري خبرې دي او استاد په خدمت کې وړاندې کو او په دې زمونږ استاد عمل راشي ان شاء الله الله رب العزت با موږ د ذل حجې د غسمره ثوابونه دي موږ له پکې حصے راکې او زمونږ دا کمزوري ټوټه پوټه عمل دی خدای پاک د هغه خلکو چې هغه خلک اوچت طریقې سره اعلی طریقې سره به دا اعمال کوي نو الله دې موږ په ټول کې قبول او منظور کړي خدای دې اول ما ته بیا تاسو ټول ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین